حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو یا الله چې ته یو بنده سره مینه وکړې محبت وکړې نو ته ورله څه انعام ورکې الله جل شانه حضرت موسی علیہ السلام ته وویل چې اے موسی علیہ السلام کله چې زه یو بنده سره مینه وکړم محبت وکړم نو که وعدې کړي وي نو زه ورله لور ورکم او بیا حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو یا الله چې د دین هم ورسره زیاته مینه وکړې نو څه ورله ورکې نو الله وایي چې وعدې کړي وي نو دویمه لور ورله ورکم حضرت موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو یا الله چې د دین هم ورسره زیاته مینه وکړې نو څه ورله ورکې الله جل شانه حضرت موسی علیہ السلام ته وویل چې دریمه لور ورله ورکم او وی زوی څه دا نعمت دی الله وایي چې زه کله د یو مور پلار دپاره زه زوی ورکم نو دا زوی الله وی دا زما د طرف نه د دې مور پلار دپاره یو نعمت دی او دا زوی چې دی دا د دې پلار دپاره څه دی ښې لاس جوړ شي والله وی چې زه کوم بنده ته یو لور ورکم دو ورکم درې ورکم څلور ورکم نو الله وی د دې پلار دپاره الله وی زه په خپله څه دی ښې لاس جوړېږم نو لور د الله د طرف نه رحمت دی او زوی نعمت دی دا نن چې دا کومه دا نن سبا چې دا کومه غوغا شروع ده چې په 400 کې په شابړو کورونو کې یو ظالم پلار هغه خپله وړه ماشومه ډیر په بېدردۍ سره هغه ظالم پلار قتل کړې ده د قیامت په ورځ به دا ماشومه به دا به د حشر په میدان کې به ولاړه وي او وینې به ترې بهیږي د بدن نه د مرۍ نه به وینې بهیږي او دا ماشومه به دا پلار بګوري دا خپل قاتل پلار بګوري دا قاتل بګوري او دا الله په دربار کې بچغي وي الله ته به وي سل الا د دنه ته تپوس وکړه چې بأي ذنب قتلت په کومې ګناه سره زه د وجلم ای الله ته زما د قاتل پلار نه تپوس وکړه ای الله ته زما د دې بې رحمه پلار نه تپوس وکړه چې دې ظالم دې جابر زه په کومه ګناه وجلم نو د الله دربار ته به پیش کیږي په دې ماشومه باندې نه د بندګانو حقو نه پې د الله حقو او حقونه د الله د طرف نه دو حقونه دي یو ته ویل کیږي حقوق الله بل ته ویل کیږي حقوق العباد په حقوق الله کې د ټول نړومبي حق چې دی الله به تپوس کی د مانځه په باره کې او په حقوق العباد کې به الله تپوس کی د قتل په باره کې اے ظالمه تا دا خپل وړه ماشومه ولې قتل کړې ده اے ظالمه اے بې رحمه پلاره اے جابره اے مرداره پلاره تا دا خپل وړه ماشومه ولې قتل کړې ده قیامت په ورځ به دا ماشومه دا به د خپل پلار ته وي اے پلاره تا زه په کومه ګناه وجلم اے پلاره زما څه ګناه وه اے پلاره زما څه خطا وه اے پلاره زما څه جرم و چې تا زه ووجلم نو په ناحقه قتل سره په مخ د ځمکه باندې قهر راځي په مخ د ځمکه باندې غضب راځي الله پې ډېر زیات څه دی خفه کیږي